ویډیوګانې خلک کوي، ټیک ټاک خلک جوړي، مسخري ګستاخي ظالم بی غیرته بی حیا او بی شرمه. دا نور څه په لاس سر نه، دا زموږ دین مسخره شروع کړه، تا د الله د منظم مسخره شروع کړه، بل څه کار په لاس تاسو ګورئ د پدې میډیا باندې په تراو کې کم هل ساز تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. باندې مکوي تاسو کفر کړی پس ایمان تاسو نه ظالما. په دې رمضان کې ځان کافر کې بعضی بدبخت خلک اغي د رمضان په دې شپو کې په تراوو کې بل کار دغې نه ورک شوی دی، صرف د الله دین، صرف زما د رب دین، صرف د الله رب العالمین مناجات چې دغه دپاره د جرګې یو عظیم عبادت چې هغه مونځ دی دغې حتی کېدلی شي. نور څه په لاس باندې خلکو له ورنرله چې د بل شي څه بې احترامي کړې وي، چېرته کفارو پسې لګېدلي وي، چېرته فساق او فجارو پسې لګېدلي وي. مختلف ویډیوګانې تاسو په فیسبوک باندې یا په نور میډیا باندې تاسو ګورئ، ارڅ ورک شو، ارڅ ختم شو، صرف زما د الله دین د رب کائنات چې کوم عظیم عبادت چې د الله نبی ویلو اذا صلى احدكم فانما يناجي ربه. تاسو کې چې کلم څوک مونږ کوي دا د خپل رب سره جرګه کوي، د خپل رب سره خبرې کوي، خپل رب سره مناجات کوي. اقا عظیم عبادت دغه ګستاخی هم د دې ملک نوجوانانو د دې وطن الکانو هغه شروع کړه. بل ځای څوک نه دي راغلي، د امریکا او د برطانیا او د فرانس او د اسرائیل نه څوک نه راغلي چې هغې دا ګستاخي کړی. دا هم د دې وطن بچي د لا اله الا الله ویونکي هغې دا ګستاخي نه کوي. تاسو ګورئ د پدې میډیا باندې په تراو کې کم هل ساز دی، ویډیوګانې خلک کوي، ټیک ټاک خلک جوړي، مسخري ګستاخي ظالم بی غیرته بی حیا او بی شرمه. دا نور څه په لاس سر نه، دا زموږ دین مسخره شروع کړه، تا د الله د منظم مسخره شروع کړه، بل څه کار په لاس سر نه. ظالم خو خپل ویډیو چې شیر کې خپل ویډیو هغې تشهیر کې په بل طریقه باندې به کړي وی تا تا موز معاف نکو، تا د الله دین معاف نکو. خو یاد لرئ ګورئ زما د رب فتوا یاد لرئ منافقانو مخکې داسې ګستاخۍ نه به کولې. کله به چې تپوس یې وکړه چې دوی به ویل انما کنا نخوض ونلعب، موږ خو هسې ګپ لګاو، هسې ځان مشغوله کاوه. الله ورته څه وایي؟ قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. ای نبي ورته ووایه تاسو په الله پسې، دا په رسول پسې، دا په آیاتونو پسې تاسو مسخرې کوي. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. باندې مکوي تاسو کفر کړی پس ایمان تاسو نه ظالما. په دې رمضان کې ځان کافر کې دا اوس په دې ویډیوګانو باندې ځان خبر لري ایمان برادر تللی خدای بی حیا بیا بی شرم دلته څه حیا نه ورځي ځان د ایمان نه خلاص کو. رمضان د ای ګستاخی وکړه، موږ به کم غم د دې خلکو وژاړو. اخري کړی د اسلام پاتې شوی چې هغه مونځ دی، غم دې ظالمانو معاف نه کو، غم دې ظالمانو هغه ما تکلا کړی ویشلوله او پته نه لګي چې په آینده رمضان کې به کم څه کېږي. دا خو موږ دې رمضان کې ولیده چې په آینده کې به څه کوئ. اے د الله بندگانو تاسو راته مخکې بار بار ما ویلي دي اخر د الله بد راته وښیوئ چې موږ سره او تاسو سره یې کړي دي. چیلنج زه وایم یو بد راته د الله وښیوئ چې موږ او تاسو سره یې کړي دي ټول نعمتونه. وما بكم من نعمت فمن الله. کوم نعمت هم چې په تاسو لري الله وایي زما د طرف نه دی، لیکن همدا خلک د دغه نعمتونو د هغې ناشکري په دې انداز باندې کوي. ناشکري څه ګستاخي کوي. هلته نعمتونه راباندې الله کړي دي او تاسو د الله دین معاف نه کو، تاسو مونځ معاف نه کو، تاسو قرآن معاف نه کو، تاسو به د خیر تمه وکئ. یاد لرئ ګورئ په دې باندې ګورئ د اسلام نه وځئ. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. دا زما فتوا نه ده، دا د رب کائنات فتوا ده. سورة التوبه کې الله ذکر کړی ده. که ما د ځان ویلي راشي چې تا راسانه فتوا لګولې، ما فتوا نه ده لګولې، ما درته د رب کلام بیان کړ چې الله پسې دغه په آیاتونو پسې دا په رسول پسې څوک مسخرې کوي دا کافر کېږي. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. د الله بندګانو د خپل ایمان غم وکړي.
وکړي. ما ته حدیث را په یاد شي، ما چې دا ویډیوګانې وکتلې بعضې ما ته ملګرو راولېږلې چې نن دا حدیث شروع دی چې په مانځه کې ولاړ دي، په مانځه کې ځان ته موبایل راښکته کړی لګولی دی او چې کله راښکته شي خندانه شین شي په رکوع کې. ای ظالمه، ای بېدینه، تعالی دومره شرم نه درته؟ مخکې سلف به چې کله په مانځه باندې ودرېده رنګونه به یې زیړ شو چې الله ته ودرېږو. محمد بن القاسم رحمت الله تعالی علیه لبیک لبیک اللهم لبیک تلبیه ویلا، او چې تلبیه ویلا بیا وشکیږي، بیا تلبیه شروع کوي، بیا وشکیږي. چا وتل ولې بار بار بیا وشکیږي؟ هغه ورته وایي زه وایم چې لبیک اللهم لبیک، یا الله تا ته تابع یم، تا په حکم لبیک ویم. وایي یریږم چې الله نه چېرته خفه نه وي چې الله راته وایي چې لا لبیک لک، ستا لبیک منم سری بدنه. ای به دومره خفه کېدل، یېرېدل به چې په مانځه باندې ودرېدل، رنګونه به یې زیړېدل. او دا ظالمان دا مسخرې کوي، د الله نه شرمېږي نه. دا زمونږ د مستقبل بوزغلی دی. ښه موږ به تمه کوو چې دوی به آینده کې د دې خلکو خدمت وکړي، د دین کار وکړي، د ملک دپاره به څه وکړي. او موږ ته پته نشته دی چې خو د ټک دواره ګستاخان جوړ شوي دي او ټک دواره بېدینه جوړ شوي دي.